حیات. د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یوې لیدنې پر مهال د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابا په مشرۍ د روداتو ولسوالۍ اړوند شهیدانو مینې یو شمېر مخورو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د دې لیدنې پر مهال د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، امنیه قمندان پاسوال غلام ثنایي ستانکزي، د ښار جوړونې او د ولایت مقام دفتر رئیسانو او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلود. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابا په مشرۍ قومي مخورو وویل په شهیدانو مینه کې ژوند کوي او د سرپناه جوړولو په موخه کارونه پیل کړي، خو د روداتو امنیتي مسؤلینو له لوري د کارونو مخنیوی کیږي. دوی همداراز یو شمېر نور امنیتي موضوعات هم شریک کړل. ننګرهار والي حیات الله حیات وویل د شهیدانو مینې ښارګوټه یوازې د شهیدانو وارثینو ته ځانګړی شوی چې له قانوني مراحلو وروسته به مستحقو کورنیو ته پکې په قانوني ډول نمرې ورکړل شي. نوموړي وویل چې د ټولو ولسوالیو امنیتي مسؤلینو ته یې دنده ورکړې تر څو د غصب په مخنیوي کې جدي اجرات ترسره کړي. همداراز د امنیتي موضوعاتو اړوند برخه کې هم د ستونزو په حل کې ډاډ ورکړ. ننګرهار والي حیات الله حیات د مومندو قوم د یو شمېر مخورو ستونزې واورېدې. ننګرهار والي حیات الله حیات د وږي په دویمه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې په داسې حال کې د مومندو قوم د یو شمېر مخورو ستونزې د حل په موخه واورېدې چې د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند او د ښار جوړونې رئیس هم شتون درلود. قومي مخورو د روداتو ولسوالۍ اړوند سرخ دیوال سیمه کې د چرخي کورنۍ له لوري د 4,000 جریبه په شاوخوا کې د غصب شوې ځمکې موضوع شریکه کړه او زیاته یې کړه. د چرخي کورنۍ ته د حکومت له لوري یوازې 1,200 جریبه ځمکه ورکړل شوې وه، خو هغوی 2,800 جریبه نور ځمکه هم غصب کړې او دمګړۍ د سړک په حریم کې هم پرې ساختماني چارې پیل شوې دي. قومي مخورو همداراز په یاده سیمه کې د نورې غصب شوې ځمکې په اړه هم ننګرهار والي سره معلومات شریک کړل او د غصب شویو ځمکو په خلاصون کې حکومت سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنې هم وکړې. په دغه ناسته کې د ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري په یاده سیمه کې د غصب شوې ځمکې په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او د غصب شوې ځمکې د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات د مومندو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د غصب یا د موضوع به د عدلي او قضایي ارګانونو له لارې تعقیب کړي او په دې چاره به په یاده سیمه کې غصب شوې ځمکه له غاصبینو خلاصه کړي. نوموړي د ښار جوړونې رئیس ته لارښوونه وکړه ترڅو په یاده سیمه کې دولتي ځمکه د معلوماتي لوحو په واسطه په نښه او غاصبینو ته خبرداری ورکړي چې د سړک حریم او غصب شوې ځمکې پرېږدي. ننګرهار والي حیات الله حیات د ښاري کمربند د پلټنو